سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. سر له سبا په ټول هیواد کې د غیر مسؤله وسلوالو د راټولولو بهیر پیلیږي. کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت شورا وایي دا کار د یادو کسانو د قانوني کېدو لپاره ترسره کیږي څو د زورواکۍ مخه ونیول شي. ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته لارښوونه کړې چې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې تورونه دې وارزوي. ښاغلي غني تېر ماښام د اولمپیک ملي کمیټې له مشر او یو شمېر لوبغاړو سره په کتنه کې وویل په نړیوالو رسنیو کې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې د تورونو راپورونه ټکان ورکوونکي دي او ورزشکارانو ته هیڅ ډول سپکاوی د منلو وړ نه دی. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې له مقام او موقف څخه ناوړه ګټنه د منلو وړ نه ده او باید په سپورټي بنسټونو کې د بد اخلاقۍ ابعاد کنټرول شي. له دې سره سم لوی څارنوال وایي د دغه بنسټ د دویم مرستیال په مشرۍ یو پلاوي تېره ورځ په دې اړه پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به یې پایلې له افغان ولس سره شریک شي. هیچ نوع بی‌احترامی برای سپورتمن‌ها برای پسرها یا دخترهای افغانستان مورد قبول ما نیست. از او جهت خواهشم از جناب لوی څارنوال صاحب است که وظیفه قانونی خود ایفا کنن و خودشون البته با صلاحیت قانونی که جناب لوی څارنوال صاحب دارن از پیشون خواهش میکنیم که قضیه را به صورت سرتاسری بررسی کنند و از صلاحیت‌هایی که قانون برشان داده طبق از او اقدام خود کرد. این از چند لحاظ برای ما بسیار مهم و حساس است ولی در عین زمان ما امو شرط عدالت و انصاف را همیشه در تحقیقات خود ادامه میدیم. یکی همه قسم جلال ماب رئیس جمهور مطرح کردن این باعث تشویش اذهان و افکار همه مردم افغانستان شده متاسفانه. مسئله دوم یک ضربه بسیار جدی را بر جامعه ورزشی ما وارد کرده مخصوصا برای خواهرای ما و برای زنان افغانستان که میخواهند بر افغانستان افتخار بیافرینند برای خانواده‌هاشان و بر خودشان تشویش ایجاد کرده. از این لحاظی برای ما حساس است ولی تحقیقات ما به صورت منصفانه و عادلانه به پیش میبریم. په زابل کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 18 طالبان ووژل شول. په دغه عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د کلات ښار او شاجوی ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 6 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د زابل امنیه قومندان مصطفی مایار زیاتوي دغه ځمکني او هوایي عملیات 4 ورځې مخکې پیل او اوس هم دوام لري. چې شاوخوا په 40 ساعتو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو 40 تنه مرګ ژوبله اوښتې ده او 12 عراده موټرسایکل د دوی تخریب شوي دي او ورسره هم یو تعداد سلاح او مهمات افغان امنیتي ځواکو ته لاسته راغلي او په عین حال کې د مرکز قلات شاوخوا چې پرون وسلوال طالبانو غوښتل چې تهدیدات رامنځته کړي خوشبختانه د امنیتي ځواکو د توند غبرګون سره مخامخ چې په نتیجه کې 3 تنه د وسلوال طالبانو هم سخت ټپیان سوله. یاد دی وی چې د شاجوی ولسوالۍ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان په نامه د اسیر هم سخت ټپي سوی دی. په لوګر کې په روان کال کې د 300 کیلومترو په اوږدوالي د اوبو کانالونه جوړ شوي او د 150 کیلومترو نورو د جوړېدو چارې روانې دي. د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو مشر وایي د یادو کانالونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د ضایع کېدو ستونزې تر ډېرې راکمې شي. د دې سره سم د لوګر بزګران هم د اوبو د کانالونو جوړېدل د کرنې د معیاري کېدو لپاره مهم بولي. آب کم بود و ضایعات زیاد داشت، درخت بود و خاما بود. بعد از اینکه پخته شد اما شب روز نوبت والا هر کس نوبت خود داری میکنن. دغه او کانالونه چې دي خصوصا د هغو ځمکو دپاره برابر شوي دي کومې ځمکې چې د زراعت دپاره آماده دي ولې اوبه نه لري. زموږ هدف هم همدغه ده، ستراتیژي هم همدا خبره کوي او دولت اساسي هدفونه هم همدغه دي چې خو باید افغانستان خودکفا شي او بالخصوص د زراعت په برخه کې. او د ښاري پراختیا عالي شورا د لغمان د سرخکانو ملي پارک جوړولو طرحه تصویب کړه. دا پارک د کابل ننګرهار لویې لارې په اوږدو کې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو د سیمې اړوند په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي او د لومړنیو زیربناو پر جوړولو یې څه باندې 170 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ګلخانې ماڼۍ کې ترسره شوه د مهترلام ښاروال او مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د سرخکانو ملي پارک د جوړولو په موخه دی د بودجې د برابرولو لپاره لاس په کار شي. له دې سره سم یاد شورا د هرات ښار د ماستر پلان طرح هم په پرنسیپ کې تصویب کړه.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.